د زنانو د فار ډیره اهم او ډیره قیمتي خبره چې زنانه په ژوندۍ کې دوه اصول همیشه یاد ساتي. اول عاجزی یعنی انکساری، دویم د معقول مطابق کېدل یعنی ځان د معقول مطابق جوړول. 100% د کامیابی ضمانت بستا پلاس کې وي، ځکه د واده نه وروسته تا د یو نوې ژوندۍ آغاز په یو نوې ماحول کې کړی دی. دلته به مختلفو کسانو سره ستا واسطه وي، په دې کې د ټولو نه زیات اهم ستا خاوند دی. د هر انسان مختلف عادات وي، یقینا ستا عادت به هم د خاوند د عاداتو نه ډېر لږ یا مختلف وي، لیکن بیا هم اختلافات به ضرور وي. که ته د عاجزۍ مظاهره وکړي او خپل مزاج د خاوند د مزاج مطابق جوړ کړي، نو په دې کې هیڅ حرج نشته دی. خپله خوښه د خپل خاوند په خوښې باندې قربان کا. چې ستا په زړه کې یو خواهش وي او ستا خاوند هغه بد ګڼي، نو هغه خواهش او هغه ارمان فورا ختم کا. بس د خاوند خبره ومنه. کېدای شي چې اوله کې به تا ته د نوي ماحول مطابق ژوند تېرول ګران وي، ډېر مشکل به وي، لیکن که د صبر او تحمل نه دې کار واخیستو، نو په قلاره به عادت شي. چې کله د خاوند د مزاج سره ستا مزاج برابر شو، نو بیا به ټول عمر خوشحاله وي. دې سره به د زندګۍ خوند نور هم سوا شي، لیکن که مزاج همیشه مختلف وي او د یو طرف نه هم د برابروالي مظاهره ونه شي، نو دا یاد ساتئ محترمو چې کله د اوبو یو قطره هم په یو کاڼي باندې پرېوځي، نو هلته بیا نشان جوړیږي. نو عزتمند ورونو، زنانه د کوم دی همیشه د دوه اصولو خیال وساتي. یو د ځان کې عاجزي راولي، بل د معقول مطابق د خپله زندګي تېره کړي. څه چې خاوند حکم کوي هغه دې په سوچ سره ګمري، یقینا دا زندګي به بیا ډېره مزېداره کړي.